د عمران خان نجی اسپتال ته منتقلی فیصلې خلاف حکومت په سپریم کورټ کې نظرثانی درخواست جمع کړی دی. ویلي دي چې سپریم کورټ کومه فیصله کړې ده د سماعت نه تجاوز دی او قانوني طریقه کار مطابق نه دی. آیا اوس به عمران خان اسپتال ته منتقل کیږي او کنه؟ په دې باندې به خبره کوو. خو دې سره سره د پاکستان تحریک انصاف چیرمن بیرسټر ګوهر یو بیان راغلی دی د ډیل متعلق خبره کړې ده. ورسره هغه د اپیل هم کړل د پی ټی آی سوشل میډیا اکټیویسټ یوټیوبر ته چې داسې څه قسم ګام پورته نه کوي چې د فیصلې ته نقصان ورسیږي. دلته دغه مراد څوک دی او څوک داسې کسان دي چې هغه په سوشل میډیا باندې پاکستان تحریک انصاف ته نقصان رسوي. د عمران خان خور ډاکټر عظما مزید دستاویزات عدالت کې جمع کړلي او په دې کې د نواز شریف او د زرداری د جیل نه اسپتال ته تلو یا د ملک نه بهر ته تلو ذکر هم شوی دی. په دغه باندې هم تفصیل سره خبره کوو. خو بل طرف ته ایران د امریکای کیلیفورنیا ریاست خپل حصہ ګرځولې ده او ټرمپ ته ویلي دي چې دا اوس د امریکای نه بلکې د ایران حصہ ده. د سره د اقوام متحده یو ریپورت راغلی دی پکې دا ویل شوی دی چې نه صرف په افغانستان کې شل ترهګر تنظیمونه موجود دي بلکې دوی سره مانی معاونت چې دی هغه هم افغان طالبان حکومت کې دوی ته پاسپورټ هم ورکړي دي، ماهانه پیسې ورته هم ورکړي، اسلحه ورته هم ورکړي او نور دلچسپ حقایق هم په دغه ریپورت کې شامل دي. تفصیل سره په دې هر ځای باندې خبره کوو. تاسو ګورئ سی جی ان ټوډے او زه یم تحسین الله تاثیر. 13 ورځ سپریم کورټ د عمران خان نجی اسپتال دی شفا انټرنیشنل اسپتال ته منتقلی فیصله کړې و. ویلو چې راتلونکي سماعت پورې به عمران خان په اسپتال کې او دغه چې څومره علاج دی هغه دی وکړي چې ورسره د پاکستان تحریک انصاف نه دا ګارنټي اغستې وه چې دغه په صحت باندې به سیاست نه کیږي، نه به میډیا ټاک کیږي او نه به د اسپتال مخې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان راجمع کیږي. پاکستان تحریک انصاف دا منلې وه. د دې نه بعد د عمران خان سره ډاکټر عظما کوم چې دغه خور د ملاقات شو 45 منټه پورې دغه ملاقات او دغه نه بعد چې کړه ډاکټر عظما بهر وته نو هغه د خپل وعده پاسداري وکړه او میډیا سره څه قسم معلومات یا خبرې شیر نه کړې. بیا نن وفاقي حکومت یو نظرثانی درخواست جمع کړی دی په سپریم کورټ کې. ویلي دي چې د عمران خان نجی اسپتال ته منتقلی فیصله چې د سماعت نه تجاوز دی او په دغه فیصله باندې دی نظرثانی وکړی شي. د درخواست د چیف کمشنر اسلام آباد لخوا ایډوکیټ جنرال جمع کړی دی. په دې کې ویل شوی دی چې باندې پی ټی آی عمران خان 15 اگست باندې ورته یعنی کال 2023 کې ایډیشنل سیشن جج 3 کاله قید سزا ورولې و د کوم کلب اسلام آباد های کورټ کې اپیل دایر کړی شوی دی. د دې نه بعد د بانی پی ټی آی اسپتال ته منتقلی درخواست ورکړی شو. اسلام آباد های کورټ 12 مارچ 2026 باندې دغه درخواست مسترد کوم. دا هم ویل شوی دی چې په دغه درخواست کې اسلام آباد های کورټ فیصلې خلاف سپریم کورټ کې بیا اپیل دایر کړی شو او په دغه اپیل باندې سپریم کورټ اوس عمران خان شفا انټرنیشنل اسپتال ته منتقلی هدایت کړی دی. وفاقي حکومت موقف خپل کړی دی چې بعضی حالات د قیدی اسپتال ته منتقلی لپاره د حکومت منظوري او آی جی جیل خانجات په ذریعه کاروي چې کوم دا هغه ضروری وي او د پریزن رولز قیدی جیل نه اسپتال ته منتقلی لپاره یو باقاعده طریقه کار موجود دی او سپریم کورټ چې کوم فیصله کړی دا په دې کې دغه طریقه کار چې نظر انداز کړی شوی دی. درخواست کې دا هم ویل شوی دی چې اسپتال ته منتقلی لپاره قیدی ته بعد پولیس نگرانی ضروری وي او عمران خان طبي معاینه چې دا د مخکنه باقاعدګۍ سره په جیل کې کیږي. میډیکل بورډ دغه ډیر ځل علاج هم کړی دی، معاینه هم کړی دا او داسې څه قسمه مسله مخې ته نشته او که عدالت هغه اسپتال ته منتقل کوم نو کم از کم دغه طبي ماهرین یا میډیکل بورډ چې دی د هغوی فیصلې په رڼا کې به دا فیصله کړې وه یا چې کوم میډیکل ریپورټ چې د هغې په رڼا کې به فیصله کړې وه او معلومه شوې وه چې آیا د بانی پی ټی آی صحت واقعي خراب دی او که نه. دغه نه بعد بیا عدالت کولی شو چې دا فیصله کړې وي خو چونکې اوس چې کوم فیصله شوې ده دا په میرټ باندې نه ده او عدالت په دې باندې نظرثانی وکړي. وفاقي وزیر برای قانون اعظم نذیر تارړ هم دا اندیه ورکړې وه چې وفاقي حکومت د عمران خان نجی اسپتال ته منتقلی عدالتي فیصلې نظرثانی درخواست دایر کولو فیصله کړې ده ځکه چې په سرکاري اسپتال کې کوشش دا کوو چې د پرایویټ اسپتال په ځای باندې سرکاري اسپتال کې د عمران خان معاینه وکړی شي. د دې نه بعد پاکستان تحریک انصاف چیرمن بیرسټر ګوهر میډیا سره خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې عمران خان صحت زموږ د ټول نه اولین ترجیح ده او په دې حساس معامله باندې څه قسم سیاست نه دی پکار.
بیرسټر ګوهر اپیل کړی دی حکومت ته او چې کوم طاقتور حلقې دي چې سپریم کورټ لخوا چې د بانی پی ټی آی نجی هسپتال ته منتقل کوم فیصله راغلی ده په دې باندې دی عمل درآمد وکړي شي دا هم ویل دي چې ډیر مشکل او د ډیر اوږد کوشش نه بعد دا فیصله مخې ته راغله ده ټول فریقین ته دا ویل غواړم چې زړه غټ کړي او حکومت لا بالکل پریشان کېدو ضرورت نشته ځکه چې پاکستان تحریک انصاف لخوا هر قسم بیان حلفي حکومت ته جمع کړی شوی ده بیرسټر ګوهر دا هم ویل چې زه د پی ټی آی کارکونانو او خصوصا سوشل میډیا اکټیویسټ ته دا درخواست کوم چې محتاط اوسئ داسې څه قسم ګام پورته نه کړي چې د عدالتي فیصلې ته نقصان ورسي یا منفي اثر پرېوځي ویلي دي چې زه التجا کوم د پی ټی آی کارکونانو ته هم حکومت ته هم او مقتدر حلقو ته هم چې دا عمل چې دی دا سبوتاج نه کړی شي د پی ټی آی کارکونانو متعلق دا ویل کېږي چې کوم د پاکستان تحریک انصاف هغه مشران یا جرنالستان چې ملک پرېښودي د بهر د یوټیوبران دي او د عمران خان په قید باندې یا د صحت باندې چې کوم ویډیو جوړي هغه صرف او صرف خپل ذاتی کمایي لپاره جوړي او ډېری فیصلې داسې دي چې هغه د پاکستان تحریک انصاف پالیسۍ باندې هم اثر کوي ډېر ویلاګز داسې دي هغوی داسې ریپورټینګ کوي چې هغه یو صحیح د پاکستان تحریک انصاف پالیسي بل صحیح په خپله د ملک نه بهر دی او د پاکستان تحریک انصاف ته ډېر نقصان رسولی دی شاید چې بیرسټر ګوهر مراد هم هغه یوټیوبرز دي چې کوم بهر ناست دي او پاکستان تحریک انصاف د پالیسۍ خلاف خلکو ته تلقین کې یا داسې خبرونه ورکوي چې هغې ته پاکستان تحریک انصاف ته نقصان رسیږي خو بیا په دې موقع باندې پاکستان تحریک انصاف چیرمن بیرسټر ګوهر د نورین نیازي ملاقات سره عمران خان سره ملاقات چې چا وعده کړی و د هغه شکریا ادا کړې ده او دویم ویلي دي چې نورین نیازي چې کوم وعده کړی و هغه هم پوره کړه یعنې میډیا سره څه قسمه خبرې نه کړې د عمران خان متعلق چې کله دا فیصله راغله نو د دې سره سره دا خبر هم کېده چې عمران خان ډیل کړی دی اول به هغه جیل هسپتال ته منتقل شي بیا به هسپتال نه هغه بنګاله ته منتقل شي او بنګاله بله سب جیل وګرځولی شي او راتلونکي الیکشن پورې به د هغه کیسونه لږ لږ ختم کړی شي او دا ډیل چې کوم دی دا 28 عیني ترمیم دپاره د عمران خان حمایت دی او په کې ټول نه غټه خبره چې ده هغه د نوي صوبو جوړولو حوالې سره ده خو دې باندې بیرسټر ګوهر ویلي دي چې څه قسم ډیل نه دی شوی او دا د عمران خان حق دی د یو قیدي حق دی او هغه دا هم ویلي دي چې عمران خان چې په جیل کې څومره ټایم تیر کوم دا داسې کیسونه دي چې ټول سیاسي انتقامي کارویانې دي او هغه ناحق په جیل کې کړی شوی دی د دې سره سره د بانی پی ټی عمران خان خور عظما خان مزید دستاویزات عدالت کې جمع کړي دي په دغه دستاویزات کې د دستاویزات متفرق درخواست په صورت کې جمع کړي شوی دي په کوم کې چې نواز شریف بیرون ملک ته روانګي تفصیلات شامل دي د مریم نواز شریف سره ملاقات لپاره جاری عدالتي احکامات او تفصیلات هم جمع کړي دي ورسره په دغه دستاویزات کې د آصف زرداری جیل کې چې ورته څومره سہولیات فراهم کړي شوی هغه تفصیلات ذکر پکې هم شوی دي پخوانی انټرنیشنل کرکټر چې عمران خان متعلق کوم خدشات او اظهار کړو هغه تفصیلات هم عظما خان عدالت کې جمع کړي دي بیا برتانی پارلیمنت کې د بانی پی ټی آی متعلق څومره کاروي شوې ده یا څومره کاروي دوران چې څومره خبرې شوې دي هغه دستاویزات هم جمع کړي دي ټرایل کوډ بانی پی ټی آی ذاتی معالج ته رسایي احکامات او دستاویزات هم عظما خان عدالت ته جمع کړي دي د دې نه علاوه کوم د میډل ایست خبرو وکړې شو یو طرف ته امریکایي صدر چې دغه مسلسل بیانبازي کوي د ایران خلاف داوی چې ابنای هرمز باندې مکمل د امریکایي کنټرول دی ایران په دې باندې تنزیه جواب مخې ته راغلی د ایران چې په بھارت کې کوم امبیسي ته د هغې نه یو نقشه جاري شوې ده او پای کې دا ویل شوي دي چې څنګه ټرمپ نقشه جاري کړې ده چې ابنای هرمز باندې د امریکایي کنټرول دی موږ هم دا وایو چې د امریکایي کوم کیلیفورنیا ریاست دی دا د ایران حصہ ده دا موږ د ایران حصہ ګڼو او بله وجه دا ده چې په دغه ریاست کې ایرانیان زیات تعداد کې اوسیږي نو چونکې موږ دا ګڼو چې امریکا د کیلیفورنیا علاوه امریکا د کیلیفورنیا چې دی دا د ایران حصہ ده د دې سره سره افغانستان متعلق یو ریپورت راغلی د اقوام متحده ویلي دي چې شل پورې ترهګر تنظیمونه اوس هم هلته سرګرم دي د اقوام متحده سلامتي کونسل کوم پابندیانې نگراني کوونکي ټیم چې دی د هغې کوارډینیټر سمیت کولن یو ریپورت جاري کړی دی او په دغه ریپورت کې دا ویل شوي دي چې شل ترهګر تنظیمونه افغانستان کې موجود دي افغان حکومت چې ټي ټي پی یعنی کله د تحریک طالبان پاکستان ته
هم حمایت ورکړي، ورسره چې څومره جنگجو دي هغوی ته ماهانه پیسې هم ورکړي، اسلحه ورته هم ورکړي. دین علاوه القاعده حقانی نیټورک او نور مسلح ګروپونه چې دي د هغوی مشران سره هم طالبان مسلسل رابطه کوي. کورن سمیت مطابق طالبان انټيليجنس تنظیم دغه ترهګر تنظیمونو سره مکمل رابطه کې د انټيليجنس شیرینګ ورسره کوي، تعلقات ورسره منظم کړي دي. ولې بعضې دهشتګر عناصر داسې دي چې هغوی ته افغان حکومت خپل پاسپورټونه هم جاری کړي دي. د اقوام متحده مطابق طالبانو انکار باوجود حقانی نیټورک اوس هم افغانستان کې فعال دی. د اقوام متحده پابندیانو فهرست کې چې کوم یو کم شپېته طالبان مشران دي هغه هم په افغانستان کې موجود دي.